د یادې مرستې د ویش په مراسمو کې د IRC او یونیسیف مؤسسو استازو د کډوالو او پیښو سره د مبارزې ریاستونو مسؤلینو او یو شمېر نورو چارواکو برخه لرله. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د خوست ولایتي دفتر مرستیال انجینر عبدالحی ویل له 1580 هغو کورنیو سره چې تازه له ګاونډي هیواد څخه راستنې شوي او یا داخلي ډېرې اړمنې ګڼل شوي ټول ټال 52 لکه او 83,000 افغانۍ مرسته شوي چې نن یې د ویش بهیر رسما پیل شو. د ده په خبره هر یوې کورنۍ ته 9,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په دې کې 114 ښځینه او 454 نارینه شامل دي. مرسته اخیستونکي موده وړاندې راستنه شوي کډوال د مهاجرینو او داخلي اړمنې کورنۍ د ضد حوادث ریاستونو له لوري د یوې شفافې سروې په پایله کې تثبیت او په ګوته شوي. نوموړي له ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې تل یې له دوی او نورو مرستندویه بنسټونو سره همکاري کړې ده. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس شیخ محمد امان د IRC او یونیسیف له مرستو د مننې په څرګندولو سره وایي دا له راکاږه شویو او داخلي بېوزله خلکو سره د امارت او مؤسساتو همکاري او خواخوږي ده چې راتلونکي کې به هم دوام ولري. دا سروې مخکې روژه کې شوې وه د 1,013 کسانو 1,003 کسان په دې کې مستحق موجود شول. په الحال چې کومه مرسته ورکول کیږي د IRC مؤسسې طرف نه د یونیسیف طرف نه د IRC مؤسسې طرف نه فی نفر 9,000 افغانۍ ورکول کیږي او 1580 کسانو ته ورکول کیږي او یونیسیف طرف نه ایجوکټونه ورکول کیږي. نور لوازم څه کې دي دا د دې لپاره په پام کې نیول شوي. مرسته ترلاسه کوونکو خوښي وښوده چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی کیږي او د نغدو پیسو ترڅنګ ورسره بېلابېلې مرستې ترسره کیږي. دوی له اسلامي امارت او نورو مرستندویه نهادونو د ورته همکاریو غوښتنې درلودې. مونږ ته 9,000 روپۍ د کومه ستنه شوي کډوالو دې سره 9,000 روپۍ کومک وکړل. مونږ دې نه ډېره مننه کوو ځکه چې مونږ چې سرپناه ځای مونه او بله مونه ونې مونږ سره ټایم په ټایم دا خلک چې د کومکونه کوي. د یادونې وړ ده چې IRC مؤسسه له 13 کلونو راهیسې د هیواد په 11 ولایتونو کې فعالیت کوي چې د روغتیا، بیړنیو مرستو، حفظ الصحې او نورو برخو کې ګټور خدمات وړاندې کوي او د نړۍ په 40 هیوادونو کې خپلې بشردوستانه چارې مخ ته وړي.